راځئ یوازې د ژوند مثبت اړخونه وسنجو. هڅه وکړئ چې د ژوند پر بې معنا اړخونو سترګې پټې کړئ. کله مو چې دا ډول پوچ مسایل له خپل ذهن لرې کړل، هغه وخت به د خپل ځان لپاره د تفریح زمینه برابره کړئ. ډیر به مو لیدلی وي کله چې د لوبې یو ټیم لوبه بایلي، لوبغاړي څومره د غوسې او خفګان احساس کوي. دا ډول که کله لوبه وګټي نو خوښي بیا 2 برابره کیږي. تاسو هم دا ډول یاست. که مو یو ځل د دې کړنې خوند ولید نو له خپلې دې بریا به بې کچې خوند واخلئ. د ځان لپاره وخاندئ، د دې پر ځای چې پر ځان پورې وخاندئ. په دې ډول شوخۍ سره کولی شئ چې خپل ځان وپېژنئ او پر دې پوه شئ چې له انسانانو سره خطا ملګرې ده. د خوښې وړ ټوکې مو واورئ. ډېر کسان له دې سره مینه لري چې ټوکې وکړي او یا له بل څخه وغواړي چې ټوکې ورته واوروي. دا متن له ټولنیزو رسنیو اخیستل شوی.